بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ان شاء الله امید ده د الله نه چې ټول کتونکي به د صحت په جامه روغې صحتمن به او څوک بیماران یې الله دې هغوی له شفا ورکړي. ستاسو دپاره نن یو ډېر بهترین تعویضات چې کوم دي هغه ما راوړي دي. 15 تعویضات دي دپاره د محبت. زمونږ کار هم دا دی، مونږ له خو راځي هم داسې خلک چې یا څوک جنۍ ده د هغې لږ خوښ دی، خو دپاره د واده زما طرف نه بغیر لکه ناجایز محبت دپاره زما طرف نه اجازت نشته. نو د ویډیو او تعویضات ښودلو نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما کوم چینل دی دا سبسکرایب کړئ، مخکې خپل ګروپس کې شیر کړئ او حوصله افزایي به زما کېږي او انشاءالله العزیز تاسو دپاره به زه داسې اعمال راوړم چې تاسو به دعا کوئ، حیران به یې چې تاسو ته به هغه بهر په زرګونو روپو به تاسو ته خلک عاملان به تاسو ته هغوی 10,000 20,000 50,000 به درنه غواړي، بیا به هم کار نه کوي. زه به تاسو ته فري در کوم، خو تاسو به صرف زما دا یو درخواست منئ چې زما چینل به په خپله سبسکرایب کوئ، زما ویډیو به ټوله ګورئ او زما چې کوم دی ویډیو به لایک کوئ، شیر کوئ به. نو کوم کسان چې دي هغوی چا سره محبت دی یا هلک دی جنۍ ده او هغوی بیروخي کوي، نو هغوی دپاره دا یو خاص خصوصي لاجوابه قیمتي تحفه ده. داسې ده چې دا 4 تعویضات لاول غور سره وګورئ. یو تعویض دا دی د دیزې پورې، بل تعویض بیا بل 1 2 3 4. دا 4 تعویضات به په بیله بیله پرچه باندې ولیکئ څنګه چې ما لیکلي دي. دا کم حروف چې دي بس همداسې حروف په دې طریقه. او بیا د هغې نه پس که هلک کول غواړي چې دا تعویض زما سبسکرایبر زما ویډیو کتونکی چې کوم دی د هلک دی، نو هغه به داسې وکړي چې مخکې به د جنۍ نوم ولیکي فلانه بنت فلانه علی حب فلان بن فلان. مخکې د جنۍ نوم، د جنۍ د مور نوم، بیا وروسته خپل نوم، بیا د خپلې مور نوم. بیا به 2م تعویض په دغه ترتیب سره ولیکي، بیا به 3م تعویض ولیکي، بیا به 4م تعویض ولیکي. ښه که چېرته زمونږ څوک جنۍ ده هغه کول غواړي، هلک بیروخي کوي، هغه محبت ورسره نه کوي، نو هغه به داسې وکړي چې مخکې به د هلک نوم ولیکي، د هلک نوم او د هلک د مور نوم. ټیک شو؟ ښه که د مور نوم چاله نه ورځي نو بیا د هغې په ځای باندې فلان بن حوا. هغې داسې هغه لکه اوس بعضې وخت کې هلک سړی پېژني خو د هغې د مور نوم ورته مشکل وي، رشته دار نه وي بهر سړی، نو د هغې د مور په ځای به حوا ولیکي. کله دا تعویضونه چې به بیله بیله پرچو باندې ولیکي نو بیا به یې بند کړي، سلوشن ټیپونه به یې تاو کړي، د اوبو نه به یې محفوظ کړي. او د اولنی تعویض چې کوم دی دا به د نغري یا د تناره سره خوا کې ښخ کړي چې سوځي نه، خو د هغې ګرمایش وررسي. بعضې سړی کسان دي چې هغوی ښارونو کې اوسېږي، بهر ملک کې دي او هغوی سره تنور دا سیسټم د کلو ماحول نشته، نو هغې به داسې وکړي چې د رنګ یو وړوکی ډبی به والي، د رنګ ډبي عمره ډبی، نو هغې کې به لاندې هم خاوره واچوي، منځ کې به تعویض واچوي، بیا پرې نور پاسه خټه واچوي. په کم سے کم د ورځې به وله 10-15 منټو پورې بس یو ګیس یا چولې باندې د ګیس په نغري باندې به هغه د ګرمایش به وررسي. 2م تعویض چې کوم دی هغه به هم بند کړي او دا به داسې وکړي چې شنه کپړه کې به یې وګنډي او ونې ته به یې ځوړند کړي. 3م تعویض چې کوم دی دا 3م تعویض به داسې چل وکړي چې دا به داسې یو شړی ځای ته ویسي چې هغه ځای کې د عامو کسانو ناسته پاسته نه وي، او دا به هغه ځای کې به ځمکې به دا ښخ کړي، خو دا دې پام وساتي چې داسې عام د خلکو د آمدرفت لار نه وي چې د چا خپه پرې راشي، ځکه چې ښه خبره نه ده. او دا چې کوم دی بیا 4م تعویض چې کوم دی دا به هم بند به یې کړي، سلوشن ټیپونه هر څه دومره به پرې ځان مطمئن کړي چې هغه چې کوم دی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اوبو ته دې وغورځئ، خو تقریبا داسې یو پاو کاڼی ورپورې اوبه کاڼی دې ورپورې وتړي او اوبه پاکې وي، پاکې اوبه روانې اوبه وي، پاکې روانې اوبه دې ته وایي چې هغې باندې خلک جامې مینځلی شي، هغې باندې مخ ولاس مینځلی شي، اودس پرې کولی شي، خوړ ته داسې سیند ته دې واچوي.
د کاڼي مطلب دا دی چې د لاندې ته کې کینی، ځکه که کاڼی نه وي نو بس لږ چې مخکې لاړ شي نو بیا به سیر ته به شي، څوک به یې اوچت کړي، نو عمل بیا کمپلیټ نه شو. کمپلیټ عمل د 15 تعویضاتو دی. دا 4 تعویضات په دغه طریقه باندې وشو، او 5م تعویض په بیا داسې وکړي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العاش، الحمد لله الخالق، الحمد لله الرازق، الحمد لله الفتاح، الحمد لله السلطان، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بیا به دا همداسې دا الفاظ چې ما څنګه لیکلي دا به دغه شان ولیکي او بیا دې همغه طریقه باندې مخکې چې کوم نومونه دي خپل نومونه هلکي، خپل نوم هلک غواړي تعویض په جنۍ باندې، جنۍ نوم مخکې خپل نوم وروستو ترتیب سره دې ولیکي، دا دې بیا بند کړي او په ښه مړ دې ځان سره وساتي. دغه طریقه ده. ان شاء الله العزیز د دې کمالات به وګورئ او ما ته به هم دعا کوئ. خو تاسو ته بیا هم وایم زما چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ، خو د ناجایزه محبت دپاره زما بالکل هیچ چاته اجازت نشته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.